السلام علیکم ورحمت الله. عزت ګل صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې د تهجد مونځ دپاره غوره وخت کم یو دی او څو رکعته مونځ کیږي. نو د تهجد د مانځه وخت دا د ماخوستن مانځه نه وروسته شروع کیږي تر د شپې اخرنۍ حصې پورې، یعنې د سبا د راختو پورې دا کیږي. خو لیکن غوره وخت یې دا دی چې سړی د شپې په درېیمه وروستنۍ حصه کې راپاڅېږي او سار خطو ته سبا خطو ته نږدې وخت کې دغه وخت کې تهجد وکړي، دا غوره وخت دی. ځکه حدیث کې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي من خاف الله یقوم من آخر اللیل، که چا سره دا یره وي چې د آخري حصې د شپې نه به راپانڅېږي فلیوتر اوله، نو ویتر دا په اولنۍ حصه کې وکړي. ومن طمع یقوم، چا چې امید دا وي چې وروستنۍ حصه کې به راپاڅېږي فلیوتر آخر اللیل، نو د شپې په آخرنۍ حصه کې د ویتر وکړي. فإن صلاة آخر اللیل مشهوده، ځکه د شپې آخرنۍ حصه کې چې کوم مونځ کېږي دې ته حاضرېدل کېږي د ملایکو، وذلک افضل، نو دا غوره دي. دغه شان یو بل حدیث کې راغلی دي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. الله تعالی د شپې په آخرنۍ حصه کې چې کومه درې حصې تېرې شي یوه پاتې شي، دغه وخت کې الله تعالی د نږدې اسمان ته راکوزېږي او وایي من یدعوني فاستجیب له، څوک د مانه دعا غواړي چې زه هغه دعا وله قبوله کړم. من یستغفرني فاغفر له، څوک رانه بخښنه غواړي چې هغه معاف کړم. من یسألني فاعطیه، څوک د مانه د څه شي سوال کوي کوم حاجت چې هغه ورته پوره کړم او ورې کړم. نو اخرنۍ حصه غوره ده. او هر چې د رکعتونو تعداد ده، کم رکعتونه دوه دي، د دې نه باید کم نه وي. او ډېر رکعتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف نقل دي. رسول الله 13 رکعته هم کړي دي او 11 رکعات هم کړي دي، 9 رکعات هم کړي دي. دا په مختلفو حالاتو او مختلفو احوالو کې، یعنی بعضی وخت کې د سفر د وجې نه بیا کم کول، بعضی وخت کې د مرض د وجې نه، او په آخري عمر کې کله چې لږ وزن زیات شه د هغې د وجې نه بیا 9 رکعته کول. خو دغه یو حدیث نه دا معلومیږي چې د زیاتو رکعتونو دپاره حد نشته دی. لکه حدیث کې راغلی دي صلاة اللیل مثنى مثنى فاذا خشي احدکم الصبح صلى رکعة واحده، د شپې مونځ 2 رکعاته دی کوي همدغه شانې. خو که یو سړي باندې د سبا د راختلو یېره وه چې اوس به سبا راخېږي، نو بیا د 1 رکعت وکړي، دا به د مخکنو رکعتونو دپاره ویتر شي. او په اکثرو اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 رکعته کړي دي. عائشه رضی الله عنها وایي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره ب11 ركعة. رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او په غیر د رمضان نور وختونو کې به 11 رکعاتو باندې زیادت نه کوي، 11 رکعاته مونځ بیا کوو. نو که په 11 رکعاتو باندې همیشه والی وشي، دې کې به د رسول الله تابعداري ډېره وي. والله تعالی اعلم.